بس کسانو ته به خبره لګنه آشنا ښکاري خو غوږ وته کولاو من میگم در قرآن کریم آیه نازل شده بر کفر عمر. این فاشه. اینو میگم آیه نازل شده سوره حجرات آیه 1 2 3 4 5. این کفر عمر رو میرسن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم توهین کرده. د چا چې دغه قید د په کفر کې شک نشته او چې څوک په کفر کې شک کوي هغه کافر دی. مجوس او په دوی کې یو خبره بالکل یو شان ده او هغه ده د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره دښمنی. دوی خپل مذهب د کوم ځای نه واغستو؟ د عبد الله بن سبأ اليهودي نه. د يهودي کس نه د دې مذهب هغه بنیاد یې خو دې شي. او تاسو اندازه ولګوئ چې د مذهب بنیاد يهودي کې دي. اوبه څه مذهبي د شیعاګانو عقاید د روافضو. یو عقیده د غوی ده چې د قران چې زموږ سره کم دی دا قران ده ته چې به ایمان راوړی دا قران د سینې د لکه څنګه چې نازل شوی مطلب دې څه چې نازل شوی یعنی دې کې کمې زیاتې راغلي. یو عقیده دا غوی ده څوک چې د حسین رضی الله عنه قبر لاړ شي لکه دې چې په الله پسې عرش ته ختله او دغه زیارت وکړو. نو د حسین رضی الله زیارت وکړه لکه ته چې د الله زیارت وکړو. بلکې په مصابيح الانوار د یو کتاب دی فی حل مشکلات الاخبار باغی کې دوی دا وی چې زمونږ امامان د دولس امامان او الله په دې کې هیڅ فرق نشته. تعالى الله عما يقولون علوا كبير. دا ګورې تاسو دغه عقاید رقنه نقل کو او دا خبره زموږ په خله باندې لازم نه او مجبورن به بیان. یو عقیده دغه ده چې څوک په ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه عثمان معاویه بن ابي سفيان عائشه حفصه رضی الله عنهم اجمعين څوک چې هر منځنه بعد په دوی باندې لعنتونه وي نو د په شان عبادت وي چام نه کړي. د چا چې دغه قید د په کفر کې شک نشته او چې څوک په کفر کې شک کوي هغه کافر دی. زمکه په دې مخ باندې د دوی په شان پلیت قوم به تاسو ته ملاو نشي لکه څنګه چې دا روافض دي. د متعین پیدا قوم او د زینانه پیدا قوم اوس حمله کوي د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګرو باندې. خمینی خبيث یو کتاب دی الحکومه الاسلامیه اخلي چې د خور انقلاب راوسته باغی کې هغه وی زموږ د دولس امامانو دومره اوچت مقام دی چې هغه ته نه په ملائکه کې څوک راشي او نو ته پیغمبرانو کې څوک راشي. د دې یو شیخ ته الجزائري دا یو کتاب دی الانوار النعمانيه باغی کې دا خبره لیکلې ده چې ارتد الناس كلهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ټول صحابه کافران شي ولعياذ بالله الا اربع سواد السلورنا سلمان الفارسي وابو ذر الغفاري والمقداد بن الاسود وعمار بن ياسر. الله جبريل عليه السلام را لګل جبريل رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی صحابه ته ویلي صحابه ته امت رسولي چې ټول صحابه مرتد شو والعياذ بالله. د دین ته کوم ځای نه رسیدل. دا عقیده د شیعاګانو د روافضو چې ابوبکر صدیق رضی الله ټول عمر د بوتانو خدمت کړې ده او د بوتانو بندگی کړې ده او دغه ایمان دي چې او ک ایمان اليهود والنصارى لکه څنګه چې د يهود او نصارا او ایمان او پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې بولاړو شاته په منځ کې او د بوت به خپل غاړه ته وړي کوم ته کې چولو. د ابوبکر او عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک دوی وی چې مونږ چې کله حج لاړ شو نو د جمرات چې کله مونږ ولو شیطانان چې زموږ خلک وي نو د جمرات مونږ په دې نیت باندې ولو چې د ابوبکر او عمر دي. یو کتاب کې راځي یو کتاب د جلال العيون چې د هغه سړي په کفر کې شک نشتی چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي او په هغه سړي باندې د الله لعنتي او د الله د پیغمبر لعنتي على كل من اعتبره مسلما چې څوک هغه ته مسلمان وي وعلى كل من يكف عن لعنه دي دشمنی ته ګوري وي صرف هغه سړي باندې لعنت نه چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي څوک چې په عمر بن خطاب باندې لعنت نه وي په هغه دې د الله لعنتي وي. یو کتاب کې دی تفسیر العیاشی وې د جهنم و دروازې دي یو دروازه خاص د عائشه رضی الله عنها لپاره. په یو کتاب کې لیکلي دي علل الشرایع چې کله زمونږ مهدی راشي لکه چې ورک ده هغه مهدی چې کله راشي هغه به عائشه رضی الله عنها د قبر نه راپاسي او باغې باندې به حد قائمه ځکه چې به حد نه قائم کړي. وې کله چې دا مهدی راشي نه دی ابوبکر او عمر رضی الله عنهم د قبرونو نه راپاسي او هغه به د کجورو په ونو پورې ځوړندې او پانسي بوله ورکړي. د دې مهدی دی او موږ هم ګورو چې د مهدی څنګه راځي. په خپل کتاب کې دا خبر کړو فروع الکافی وې د امام مهدی دراتونه مخکې چې امام مهدی هم ګرځي دا غوې امام مهدی هم ګرځي
امام مهدی دراتلون مخکي jihad دي سي حرام دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه ده. باز کسان ویروي روافض خدي د مسلمانانو څخه کوي تپوس کوي، مسلمانانو تپوس کوي د کفارو سره جنگ کوي، هغه وی دي سي حرام دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه، jihad وی دي سي حرام ده. نو لیونی دي چې د خنزیر غوخه خوري کوم ځکه چې ته دی ولې دي چې لیکونو دیو به چې چلی دوکه ورکړي. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله سوی وی ما د زمکه په دې مخ باندې دوی په دروغجن او دوکباز قوم نه دي. دوی زموږ په باره کې سوی وی انهم اهل النار، سنیان چې ټول جهنميان دي، انجاس پلیتی هغه باندې جنازه نشي کوله، دا غوي ذبیحه نشي خوړې، وانهم اولاد الزنا، او سنیان ټول د زنا نه پیدا دي، وانهم قرده وخنازير، او دا شادوغان او خنزیران دي، ويجب قتالهم، او د دوی سره جنگ کول لازم دي، او د دوی مالونه پټول جایز دي، او د دوی خزي تختول جایز دي، او یو سنی چې مړ کې لکه سل يهوديان چې دي مړ کړو. کتاب الانوار النعمانيه کې دا خبره ده چې یو تپوس او هغه تپوس ده آیا د شیعاګانو د روافض علماو به د سنیانو سره اتفاق کوي په دې الله باندې کوم الله چې سنیان بندگی کوي په دې او په دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم په دې به دوی اکتفا وکړي؟ جواب دا غي دا د دوی امام نعمت الله الجزائری هغه سوی وی منګه د دوی سره اتفاق نشي کولای په یو الہ باندې، په یو پیغمبر او په یو امام باندې. ولې نشي کولای؟ وی د کم رب پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد صلی الله علیه وسلم خلیفہ ابو بکری نه ناغه پیغمبر منو نو لا غرب خوازه خبره. امام مالک رحمه الله وی څوک چې صحابه په سی بدی ردی وی ليس له فی الاسلام نصیب، د په اسلام کې ذره برابر نصیب نشته، یعنی د اسلام نشه د خارج دی وتله. امام مالک رحمه الله یو دا خبره په صارم المسلول کتاب کې راغلی ده چې په اصل کې د روافضو اراده و چې موږ په رسول صلی الله علیه وسلم باندې قطع وکړو، یعنی دغه سره دښمنی و، خدای خو نشو کولای نو سجل وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه ټول کافران کړو، منافقان کړو، ولیاذ بالله زناکاری کړو. د دې لپاره چې خلک دا وایي کدا پیغمبر خسړې و نو مرګري به خسړې وي. امام بخاری او کتاب د خلق او افعال العباد هغه کې دا خبره کړې ده وی کزه پر رافضی په شاته موږ کوم په يهودي او په نصراني په هیڅ فرق نشته، ټول یو شان دي.